نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث کې راغلی دی چې ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای دا ایمان ستاسو په سینو کې دسه زړیږي لکه څنګه چې ستاسو په بدن کې دا جامه زړیږي، د قرنګ دا ایمان ستاسو زړیږي. نو ایمان نبی سلام فرمای زمون په ایمان دې دا قول له چې ایمان زړیږي، نو موږ مې چې ایمان زړیږي. لکه به تور مثال د سپینه جامه شولا 2-3 ورځې بعد من ختمن دا جامه بدلو چې بدل نه کو دا جامه خیرنیږي، د قرنګ ایمان دې. یا په جمعه کې دنه موږ دا جامه بدلو، د قرنګ دا ایمان خیرنیږي د جامو په شان. نو د دې تجدید پکار دی، نوې کولې پکار دي. نو که په کال کې دنه موږ د ایمان غم ونکو، نو دا ایمان زمونږ خرابېږي، زړیږي، ډېر خرابېږي. نو د ایمان تجدید کول پکار دي، د ایمان نوې کول پکار دي. د ایمان مثال داسې دی لکه زمونږ بدن به طور مثال موږ ته یو ډاکټر وایي چې ستا د بدن ته کینسر سرطان لګي، او ته په کال کې دنه امریکې ته ځان ورسوه، یورپ ته ځان ورسوه، جرمني ته ځان ورسوه، او ته دې مرض علاج وکانه موږ به ختما ځان رسو الته. که په سود باندې روپۍ ولې نه پیدا کوي، په غلاګانو باندې پیدا کوو، په قرضونو باندې پیدا کوو، خو لیکن موږ الته ځان رسو ځکه دا هغه موږ سره راسي چې موږ ته دا مرض ولګي. د قرنګي نبی سلام فرمایي چې ګور ستاسو په بدن کې دا ایمان زړیږي، د ایمان غم هم وکړي. رسول الله فرمایي چې دا ایمان هم زړیږي. رسول الله به داسې وایي فجددوا ایمانکم، دا ایمان هم نوی کوي، د ایمان کوشش وکړي، د ایمان نویوالی وکړي. صحابه ورته ویل چې یا رسول الله وکيف نجدد ایماننا، اې د الله رسول دا ایمان موږ څنګه نوی کو؟ جامع خو به نوی کو، منا وی به انزو نوی به وکړو، د ایمان نوی کول موږ څنګه وکړو؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې سلو الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، د الله نه وغواړئ چې دا ایمان ستاسو په دې زړونو کې نوی کې، دا ایمان د تازه کې، د الله نه دعاګانې وغواړئ. نو دا خبره دا علاج چې نبی صلی الله علیه وسلم خودلې ده، دا په موږ باندې د معمولی ولګېده چې د الله نه دعا وغواړي چې دا ایمان د تازه کې او ایمان د نوی کې. خو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم ارخه پاغي کې یو سبق پروت دی، پاغي کې دنه یو مقصد پروت دی. د نبی صلی الله علیه وسلم خبره عند تدبر دې کې یو غټ سوچ پروت دی دنه چې موږ سوچ وکړو په دې کې د دې مقصد دا دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپل ایمان نوی کوي، دعا وغواړئ د الله نه چې د ایمان د نوی کې. قانون دا دی دعا انسان د هغه شی غواړي چې د هغې فکر ورسره وي، د هغې سوچ ورسره وي، د هغې غم ورسره وي. په طور مثال په یو سړي باندې قرض وي او د قرض بیخي تنګ کړی، نو دا همیش د الله نه دعاګانې غواړي چې یا الله دا قرض رانه خلاص کړي، دا قرض رانه لرې کړي، او د قرض کې راسره مرسته وکړي، دا فکر د سره ورسره وي. یا به طور مثال یو سړی مریض وي، نو دې انسان سره دا فکر وي چې دا مرض را الله څنګه روغ کړي، نو همیش د دې دعاګانې غواړي چې یا الله دا مرض به ته روغ کړي. یا د یو چا بچی نه کېږي، نو د هغې سره دا فکر وي چې یا الله بشیر الله راکړي، نو همیش د دې دعاګانې غواړي. نو دغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د دغه رنګ فکر پیدا شي، د ایمان لپاره دعاګانې وغواړئ د الله نه چې یا الله زمونږ د ایمان قوي کړي، د زمونږ ایمان تازه کړي، د زمونږ ایمان نوی کړي، د الله نه دعاګانې وغواړئ. نو چې کله تاسو سره دا فکر پیدا شي د ایمان د تجدید د تازګۍ، نو چې به په کوم مجلس کې د ایمان خبرې کېدلې، هغه مجلس به تاسو ته خوښي. به چې چا دا خبرې کولې د ایمان، هغه کس به تاسو ته خوښي. په کوم کتاب کې چې د ایمان خبرې وي، هغه کتاب به تاسو خوښي. ځکه به طور مثال چې د چا سره یو فکر پیدا شي، یو غم سره پیدا شي، نو د دې انسان د فکر موافق خبرې چې څوک کوي، هغه کس به د تګرانی، هغه ځای به د تګرانی. نو د قرنګ ایمان دی، د ایمان تازګۍ کول پکار دی، د ایمان نوی کول پکار دی، د ایمان غم کول پکار دی. بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جددوا ایمانکم، ای زما ملګرو تاسو د خپل ایمان نوی کوئ. صحابه ورته ویل چې کیف نجدد ایماننا، یا رسول الله موږ د خپل ایمان څنګه نوی کو؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې اکثروا من قول لا اله الا الله، لا اله الا الله ډیر وی چې تاسو د ایمان نوی شي. نو د دې دا مقصد نه دی چې تاسو یو ورځ دی وی لا اله الا الله ایمان به نوی شي، نه، تاسو بارو بار دا وی تاسو ته د ایمان خوند ملاو شي، د ایمان په خوند به پوه شئ، د ایمان فکر به تاسو را پیدا شي، دا تاسو ایمان بنوي شي چې کله تاسو لا اله الا الله وی